14 سال پس چې د فرانس نه یو پاکستانی مسافر چې پاکستان ته راغی چې کله پاکستان ته راورسېدو هغه یو دروغ ویل او د ټول کور او د ټول خاندان چې مکمل حقیقت ښکاره شو. یار ویډیو را سره مکمل وګورئ زموږ د پاره به ډېر ښکلی عبرت دی. دا د یو کس واقعه ده که تاسو واورئ کنه د یو پاکستانی مسافر نو تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ. ملګرو دا پاکستانی چې دی نو دې نوم شوباز دی او دې 21 سال عمر دی. دې ویل چې زه بهر ملکونو ته لاړ شم او زه ښه پیسې وګټم یورپ ملکونو ته لاړ شم. ملګرو د دوه مشران ورونه وو دا په درېیم نمبر باندې وو دوه د کشران ورونه وو او دوی خويندې وي. دی ویل چې زه لاړ شم خپل خاندان سیټل کړم او زه چې دنه پیسې راولېږم موږ ځان کاروبار چې دنه شروع کوو او ژوندۍ چې موږ برابر کوو. دا چې کله د پاکستان نه لاړ نو دا الته کوشش کاوه چې جاب وګورم او دوی چې دنه پیسې ګټلې او کور ته به هم را لېږلې ځان له به هم خرچ کولې الته به جاب چې دنه هغه کتل او هغه کوشش کول چې خپل کور ته پیسې ولېږم زما ورونه دي زما د کور خلک دي مور پلار مې دي چې زه هغه ته پیسې ولېږم. زه به کوشش کاوه تقریبا 2-3 کال 4 کال 5 کال 6 کال و کال چې دې مزدوري وکړه. د کوشش کولو پیسې به ګټلې د فرانس نېشنلټي اغستو لپاره دی هم غټ کوشش وکړو چې زه د فرانس نېشنلټي واخلم او د چینو کاغذونه جمع کول شروع کړل. ملګرو د چینو کاغذونه چې کله جمع کولو نو د پس چینو تقریبا سعودي ویل کنه چې زه به کور ته ځم کو زه به نېشنلټي اخلم زه به د کور خلکو له چینو سرپرایز ورکوم زه به د کور خلک چینو حیرانوم چې ما نېشنلټي د یورپ واغستا ما د فرانس نېشنلټي واغستا. دی به چې کله تنخواه واغستا نو چې کله د کاغذونه برابر کړل نو د په تنخواه کې اضافه هم وشوله ځکه چې هغه کې نېشنلټي ورسره نو دا چې هغه تنخواه ولا ډیره زیاته ورکړي خیر تنخواهګانی ولا ورکړي. ملګرو دالته په جاب باندې لګیدل او خیر روپۍ ګټلې دین او جوان چې پاکستان ته کله راتو تقریبا دی ویل کنه چې پاسپورت جوړ کړم او ټول سیستم ریډي کړم نو چې کله پاکستان ته لاړ شم نو زه به خپل کور خلکو له چینو هغه له بځای یو سرپرایز ورکوم ځکه کنه چې په دا ټول خلک حیرانوم. ملګرو هغه د څه وکړه لګنه پاسپورت جوړ کو او 14 سال وشول کنه او دې کور ترینګ وکړو چې زه به کور ته درځم ځان له واده کوم په شپږ میاشتو کې بزان سیټل کما واده به وکم خپل خجل بچیان هم کاغذونه برابر کړم او دوی بچیان هم د ځان سره فرانس ته راولم او دا به هم زما سره دلته وي. ملګرو نو دا چې دنه ویل زه کور ته درځم او دا چې کله کور ته راغی او کور خلکو ته دا خبره وکړه چې زه ډیپورټ شوی یم زه دا ملک چې مکمل تور باندې را لېږلی یم او زه چې دنه بیا الته نشم تللی نو کور خلکو چې دنه دې ښه مېلمستیا وکړه یو 10-15 ورځې ولا ښه پروتوکول ورکړلو ښه مېلمستیا ولا ورکړله چې دا چې د بهر ملکونو نه راغلی دی. دې ته ویل کنه چې تا پیسې نه دي راوړو نو دې ته ویل چې ما سره پیسې نشته ما مخکې پیسې را لېږلي تاسو چې کاروبار دلته دی ستاسو چې دلته کور جوړ کړی دی او بالکل حقیقت او ورونو چې دنه کور یې جوړ کړی او هغه چې نو کاروبار په خپل برابر کړی او سیستم یې بالکل برابر کړی او هغه چې سبقونه ویلو ځکه نو دې چې ما پیسې را لېږلي او تاسو مې را لېږلي او تاسو چې دلته لګولې دي. داغه نه پس چې تقریبا 15 ورځې چې وشولې کنه او د خلکو چې نو رویه بدلیدلې ځکه چې خو راغله د خدا خبره وکړه خپل خاندان خپل فیملی ته دا خبره وکړه چې زه ډیپورټ شوی یم زه مکمل تور باندې داغه ځګنه را لېږلی یم چې کله د کور خلکو دا خبره وکړه نو کور خلک مکمل حیران شو او خپه شو خلکو چې نو بوټ بغرځیدل ولې چې سړی سره پیسې نشته مسافرۍ نه راغلی دی ټول خلک دی خپه 15 یو میاشتې تقریبا وشو د خلکو رویه مکمل تور باندې بدل شولې دی به چې خبره کول دغه الټه جواب به ورکاوه ځکه چې ټول عمر چې تقریبا 14 سال چې د خپل خاندان او د خپل فیملی د لپاره چې د په فرانس کې استلو چې زمونږ فیملی زمونږ خاندان زما ورونه او زما خويندې چې هغه برابر وي هغه ژوندۍ تیر کې دغه کاروبارونه برابر شي او چې کله یو میاشت شو دغه رویه بدل شي نو د دا کوشش وکړه کنه د خپل فیملی ته وویل کنه چې ځان له جدا کور اخلم او جدا چې بل ځای ته ځم نو چې کله دا خبره وکړه نو د فیملی چې هغه هم وخاندل او خلکو وخاندل ورونو او خويندې وخاندل چې ته بچرته دي او په دې کور کې بناسي تاسو خو یو روپۍ نشته کنه هغه ته یو دروغ ویل ځکه هغه ته دا دروغ ویل کنه چې زه ډیپورټ شوی یم او دوی له سرپرایز ورکاو ها دوی ته پته نه و چې دا موږ له سرپرایز راغی کله چې دا ټول خلک چې راټول کړل یو ټیبل ته راټول کړل دوی ته وخدله چې ماته نېشنلټي میلاو شو دا او ماته کاغذونه میلاو شوی دي وای ما ویل کنه چې دا نور مسافر سره څنګه کیږي چې زما سره هم کیږي کنه او زما خاندان بچرته هم داسې ونی کی او زه حیران شوم هغه شان زما سره وشوله د قسم چې دا مسافر سره کیږي چې مسافر راشي تقریبا یو میاشت چې دا غټ عزت وي چې هغه پیسې راوړي دغه نه پس چې دغه عزت ختم شي دا په عامه معاشره کې د چری ملګرو دغه پس چې نو دې ځان له واده هم وکړو او دا چې نو بیا فرانس ته لاړو په فرانس کې چې د خپل ژوندۍ تیروله. ورګور په دې ویډیو کې زموږ د لپاره ډېر خپل عبرت دی کنه دې یو جوړ په وجه باندې چې د یو دروغ په وجه باندې د خپل ټول فیملی او په جاندله ټول خلک فیملی چې نو هغه او په جاندله چې د پیسو والا خلک نه چې پیسې د سره نه وي نو هیڅ څوک به هم پروا نه کوي چې پیسې در سره نو هر سره چې د حساب عزت کې ملګرو د پاکستانی سټوري دا د سټوري مبارک کې سوای خو د کمنټ به ضرور کوئ د نور ملګرو سره به ضرور شیر کوئ د هر کور نه چې مسافر بهر ملک
ملکونو ته تللی وي چې کله راشي نو تقریبا 15 یا میاشت یا 2 میاشتې چې دغه عزت وي او چې چېرته هېڅ ډیپورټ شوی یم نو هغه مکمل طور باندې بیا دغه کار نه ساتي هغه خیال مکمل طور باندې نه ساتي په دې ویډیو باره کې څه وایي ښوونکي کمنټ به ضرور کوئ او ټول مسافرو ضرور خیال ساتئ ځکه چې مسافرۍ لتلي هغه د کور خلکو لپاره لګیا چې بیا کور ته راشي د کور خلکو هغه رویې بدل شي نو دا چېرته هم داسې نه وي پکار